ورځ په مردان چیمبر اف کامرس انډسټري کې نوې شامل شوی د شهیدانو بازار حافظ محمد داود، سیکرټریز حاجی جان محمد، چیئرمین فضل غفار، نیو اډا صدر یوسف کاکړ، سرفرازگنج بازار صدر شاهجان یوسفزئی، سیکرټری منیر خان اور پیچانی او د کیډ صدر انور علی په اعزاز کې یو تقریب منعقد شو. د چیمبر مشرانو د نوې کابینې په راتلو پورته پاک استقبال وکړو. په غونډه کې ناستو د ظاهرشاه ګروپ عہدیدارانو او ممبرانو نوې کابینې ته په شمولیت هرکلي وویل او هارونه ورته واچول. نوې کابینې هم په ظاهرشاه ګروپ د اعتماد اظهار وکړو. د حافظ داود او د هغوی ملګرو د جنرال صوبایي سیکرټري تنظیم تاجران ظاهرشاه شکریه ادا کړه او وی ویل چې زمونږ د ظاهرشاه نه ډیر مطمئن شو او امیدونه تی لرو چې ولې چې موږ وکتل چې ظاهرشاه خان نه ټول خپل تاجر برادری ډیره خوشحاله ده او په سخت وخت کې همیشه د تاجرانو مسلې په تیزۍ سره حل کړي دي. موږ هم د نوې کابینې ورته د 11-22 لقب ورکوو ولې چې د تاجر حقیقي بانی ظاهرشاه دی. دین بعد د تنظیم تاجران جنرال صوبائی سیکرٹری ظاہر شاہ، کریم اللہ خان، حافظ داود او شاہجان خان پښتونیو سره صدارنګي وي. په تنظیم تاجران کې حافظ داود د راتلو سره هغه د مرګرو د راتلو سره د هغوی یو پوره تنظیم دی، هغه دغه صدر دی. نو د دې راتلو سره به زموږ په تنظیمونو باندې ډېر لوی اثر پرېوځي او ډېره د خوشګوارۍ ماحول دی او دا به موږ ټولو ته قابل قبول وي. زما نوم حاجي اویس دی، زه د مرکزي تنظیم تاجران سینیر نایب صدر یم او د مردان چیمبر اف کامرس هم سینیر وایس پریزیډنټ یم. زه دا زموږ دپاره د ګروپ دپاره ډېر خوشاین بات دی چې د حافظ داود په شان، د شاهجان خان په شان، د منیر خان اور پیچانی او محمد جان لالا، انور علی او هغه سره پلی مولاجي صاحب، یوسف کاکړ او سریر خان، دا نن د ټول مردان شاخونه موږ سره شامل شو. دا زموږ دپاره هم باعث فخر خبره ده او د مردان د تاجرانو دپاره هم خوشاین بات دی او هغوی په شان تکړه ملګري کارکنان ملګري موږ سره شامل شو او زموږ په دې ډله په یې اعتماد وکړه ځکه چې موږ کار کولو والا ډله یو، ځکه موږ سره شامل شو. دا شپږو تنظیمونو نن د الله پر سره غونډه شمولیت جوړ کړو، غټه غونډه جوړ کړې وه او زه خو ستاسو دغه خبره چې د دې اوورال په تاجرانو په دغه به سر ورځېږي. زما سره خیال چې تاجرانو په دغه باندې برادرۍ باندې د تاجرانو په دې پلیټفارم باندې به ډېر خاص سره ورځېږي ځکه چې د هغه ملګرو چې دي به د تاجرانو لپاره ټیک سوچ ساته، ښه سوچ یې ساته او هغوی دا غوښتله چې زموږ ډله زموږ ملګرتیا په هغه ځای کې وي چې کوم ځای کې صرف د تاجر د حقوقو خبره کېږي، صرف د تاجر د پلیټفارم نه د تاجر دپاره سیاست کېږي، د تاجر دپاره د اواز اوچتېږي. د دې یو سوچ او د الله پر سره او همدغه سوچ لاندې زموږ ډلې سره زموږ ګروپ سره په یوه اعتماد اظهار هم د دې دغه یوه خبره وه چې زموږ هم شکر زموږ د ډلې زموږ د ګروپ زموږ د ملګرو همدا سوچ دی چې دا برادري دا ډله دا زموږ په یو زنځیر کې ټول راغونډه کړو او په دې کې صرف او صرف چې کوم دی تاجرانو د بهترۍ خبرو وشي، صرف د تاجرانو د مسایلو خبرو وشي. په هغه ډله کې چې کوم دی نو قتل نو موږ هغه شان خدمت د تاجرانو نشو کولی چې کوم امید زموږ د ظاهرشاه نه چې انشاءالله دلته به بهتر خدمت موږ د تاجرانو وکړو او موږ وکتل ځای په ځای د ظاهرشاه صدر صاحب چې کومې هلې ځلې دي، کومې منډې کړلې دي، کومې خلوص دی، بس د هغې نه موږ متاثر شو، دلته رالو دې سره موږ د یکجهتۍ اعلان وکړو. موږ د یو د مینې او د محبت او د ډېر خلوص دلته راوستو. دا خبرې نشته، الحمدلله اختلافات زموږ هغې سره داسې نشته. مشران هغه زموږ مشران اوس هم دي او بیا به مې انشاءالله د عام دکاندار دپاره هم موږ عزت غواړو. موږ خو یوازې الحمدلله بس صدارت خو دې که نه صدر موږ ته خلک صدر وایي مشري کوو، خو موږ یې په دغه دکاندار په دغه سر باندې صدارت کوو، مشري کوو موږ چې د هغې هم عزت وي او د هغې هم پکې څه دغه میلاویږي که نه.